درنو لیدونکو السلام علیکم. 14 ورځې او پاکستان ته د طالبانو 4 مهم غبرګونونه. د افغانستان اسلامي امارت له راتګه 14 ورځې وشوې، خو دې 14 ورځو کې د طالبانو چارواکو په خاص ډول ذبیح الله مجاهد 4 مهم غبرګونونه وښودل چې کیدای شي تیرو 8 کلونو کې داسې ژر او پرله پسې غبرګونونه چا نه وي ښودلي. لومړی غبرګون: ذبیح الله مجاهد په لومړي خبري کنفرانس کې یو پاکستانی ژورنالیست وپوښتله چې تاسو عمومي اپ اعلان کړې ده، په دې اپ کې پرویز مشرف هم راځي او که نه؟ ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل نه، دا اپ زموږ د هیواد خپلمنځي اپ ده، هغه وروسته خبرې دي، زموږ د ډیرو سره حساب پاتې دی. دویم غبرګون: کله چې د پاکستان پښتو تلویزیون خیبر ژورنالیست ذبیح الله مجاهد پوښتنه وکړه چې د ډیورند ازغن تار په اړه ستاسو دریځ څه دی، هغه ځواب کې وویل موږ لا تازه د حکومت په جوړولو لګیا یو، خو د ډیورند اغزن تار زموږ د ملت مسله ده او هغه به کیږي چې ملت یې وغواړي. دریم غبرګون: کله چې د کشمیر په اړه ترې وپوښتل شول چې ستاسو د کشمیر په موضوع کې څه دریځ دی، ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل کشمیر د پاکستان او هند خپلمنځي مسله ده او موږ د ګاونډیانو په کورنیو چارو کې هیڅکله کار نه لرو او نه پکې لاس وهنه کوو. څلورم غبرګون: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه وروستي سفرونو ته د سپوږمۍ راډیو په قول کوم چارواکي ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپله دنده او ځان وپیژني او د هغه هیڅ حق نه لري چې د افغانستان په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره لیدنې او خبرې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.